اوس وایه چې پلانکي خان دا کړی ده، پلانکي خان ډیم کړی ده، پلانکي خان نیر کړی ده، پلانکي خان فنډ ورته منظور کړی ده، پلانکي خان داسې کړی ده. په فیسبوک لګیا یې، په فیسبوک لګیا یې، ای چمچې، ای لوټې، ای چمچې، ای لوټې، ای چمچې، ای لوټې. کنلې پښتونه بیا دا پوښتنه وکړه چې دا 23 کاله باندې بند کړی چاو. دې جواب ووایه په فیسبوک باندې. کنلې بیا په فیسبوک دا سوال چیت کړه چې دا 23 سال یې زه تباه کړم، ما 2 نسلونه یې تباه کړه، له خلکو نه یې 500 کاله شاته کړلو، عزتونه مې خراب شول، در په در یې کړلو، په دوبۍ ابوظبۍ شیخانو مزدورو ته یې کېنولو، په FC ټولو خولو ته کېنولو چې روزانه یې یو FC نوجوان زه جنازې کوم. مور او پلار نه یې بچي در په در کړه، څوک په پنجاب پراته دي، څوک په کراچۍ پراته دي، څوک په سعودي عرب کې پراته دي، څوک په دوبۍ کې پراته دي، څوک عیسیان شول، څوک پوډریان شول، څوک غلو شول، څوک ډاکوګان شول، څوک وجودي قاتلان شول، څوک پنیان شول، څوک کونړ شول، څوک څه شول، څوک څه شول. دا 23 کالو چې ته برباد کړې. نه پوهېږې حضرت علي رضی الله عنه قول ده، زه نه وایم، باب العلم وایي. حضور علیه السلام وایي چې زه علم شهر یم، حضرت علی علم شهر دروازه ده، هغه باب العلم فرمایي. حضرت علی رضی الله عنه کاد الفقر ان یکون کفرا، چې دا غریبت، دا نیستي، دا سړی کفر ته ورسوي. کفر دغه ده چې ټول یې تباه کړو، برباد یې کړو، غله یې کړو، ډاکوګان یې کړو، ګوډریان یې کړو، اجرتي قاتلان یې کړو، جیلو چې پراته یو، تاڼو چې پراته یو، عزتونه مو خراب شلو، داڼو کتانو چې یې ودرولو، شامه یې کړلو، میلمستوب مو یې خراب کړو، خویندیانونه نسو ودولی، زامنو ته ودونه نسو کولی، شپده چاته نسو پاللی، کورونه نسو جوړولی، جوماتونه نسو جوړولی، زوی ورور ته کمره نسو کولی، زوی ورور ته جوړه نسو کولی، خور ورور ته ګړه نسو کولی، میلمه قدر نسو کولی. تر پاسه ته شی د خدای د کور ودان کا. اوس دا درته وایو چې کور مې اوبه، دا د خپلې اوبه دي، دا د خپل حق ته، دا د میراث ته، دا د خپل شای ده. دا کور مې اوبو تر چوک شه، دا کور مې اوبو سره راوله چې دا نیر دې پوخ شي، چې دا نیر دې پوخ شي، دا نیر دې پوخ شي. زه انشاءالله خان ته دغه میدان نه دا خوشخبري ورکوم چې ته خو دغه کلیسایې، دغه نیر اوبو اباخیلو د لوخیلو کلړوالو لګولې دي، دا اوبه به دې وړې سباسخیل لګوي، خو لشکې سره ودرېږي په میدان. سبا ته کمیشنر 2 بجې ټیم راده، 2 کسان له دغې کمیټۍ نه رایسو، ډېر نه، چې میدان وګوري، په میدان چې په میدان یې وګورو چې کمیشنر you are a public servant.
ته کمیشنر نه چې ما دغه خلکو نوکرې که دو کمیشنر غوندې خبرې کولې بیا به په ټیبل باندې دای ناستې موږ به نه یو موږ به بیا په نو تاریخ په برانډې هم ګوري انشاءالله که چېرې نوکر غوندې خبرې کوله نوکر غوندې چې دا یې ما نوکر ده زه یې مالک یم بیا به خبره ورسره کوم بیا به ورسره کوم چې دا یې نوکر وي زه یې مالک یم بیا به خبره ورسره کوم که دا یې مې مالک و زه یې نوکر ګڼم بیا مې پښتو دا ده چې سیخ به په ګېټ ځل ډېر وسو که تا ته دا ټوله دنیا په دغه جابو خیل چوک نه وه ناسته ټیم به لګي ټیم به لګي که تا ته دا خلک په دغه جابو خیله چوک چې نه وه ناست تا پښو چې مې نه ته ورغړاو بیا مې لاړ شه په قبر مې بیا توره جنډه لکه که چې به دې ورغړاو ته رالې ما جابو خیلو عزت خراب دی خلکو ته تیار چوکونه ور پرېږدې چې ما ته د سړي کم چینولي دي بیا ته یې ورنه های 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 تا دوره قیمت نه ده په تاسو دوره وړوکي ماشوم قیمت نه درکوم ته به دغسې بیا ما سره کوې ته دغجي ته ورسولې چا ته دغجي ته ورسولې چا ته لا په دې نه یې پوه چې پښتون څه شی غواړي پښتون صرف عزت غواړي عزت پښتون صرف عزت غواړي بل هیڅ شی نه غواړي چې عزت نشي راکوی اسلام آباد چې ناست اوسه چې بیا مروت په خاورې پښه نه چیرته تا ته زه دومره لږ ارزان نه ښکارېدلم چې ته ما په پریشر پمپ غلطوې ته ما په ټیوبیل غلطوې ته ما په ګلۍ او په تنابو غلطوې زمانه تا چې چینه ډي سي دفتر چې فنډونه خرڅوه چینه ډي سي دفتر چې چینه شپږ اته دلالان ته سره چینوه فنډونه خرڅوه ته ما چوکو دغو خړو کټو لایقو که یې نه په دغو خړو کټو عزتدار سړی چینېږي بې عزته سړی په دغو خړو کټو باندې پرېږدو نوم د پښتانه تا پولیو بایکاټ ختم کو پولیو بایکاټ ته ختم کو ته بیا چې زه پولیو بایکاټ نه کوم بیا به سبا ته ورسره راځې نن دیسي سره کجوري هوټل ته تللی قوم د شاته واچو قوم پګړۍ د خلکو چې واچوله قوم لونګۍ دی هڅه خو که بېعزتي دې وکړه دیسي سره تر لاړې کجوري هوټل باندې د ماشومانو ته خنزیر میتازو څاڅکي ور وڅڅول که نه یې بیا سبا بخپلو ته راشه لا جابوخیلو ته راشه لا تازورو ته راشه داسې څوک نه کوي چې د ته لګیا یې داسې څوک نه کوي چې د تا سره وکړه ما ته نن ډیسي وایس میسج کړی ده په دغه لاؤډ سپیکر بیا درته وغږوم
جواب مې ورکړه به درته وژغو داسې مې ورته ویلي دي لکه دغه مشر چې وویله چې ناز به دې وړه خو دومره هم نه ګولې چې سرټیټي مې د شاملې راځي دا د پښتون سر د پښتون سر وپېژنه ناز به دې وړه خو دومره هم نه ګولې چې سرټیټي مې د شاملې راځي قدر به دې کوم خو چې کوم خبره مې وي کوم ته به په اول صف چې ولاړې انارې تکبیر به ورته لګوم پرون مې درته ویلي دي چې دا مړوندونه دا لیچو پاره نه دي نن شپې بیا کور چې درته پروت یم سبا به درته پروت یم بله ورځ به درته پروت یم بله ورځ به درته پروت یم راځه دغو مړوندو ته کړې ولګوه ریپور جیل ته یوسه د هغه بعده به خبرې کوو ودې ګوري دا دې وګوري دا تجربه دې وکړي زه صرف دوه ټکي درته کوم سګې مروت پخې مروت یو دا بېتنایه مروت یو دا وزیره مروت یو دا ټول پښتون بابا اولاد ده سګې مروتو ته وایم چې کلک در سره ولاړ یو کلک در سره ولاړ یو خو چې سبا ته بیا ما عزت مسله وي بیا د پښتو دا ده چې ما سره کلک ودرېږه نو تاریخ ته دیم ته ځو سګې مروت ته وایم سګې تربور ته وایم چې نر په نره سره لاسم برانډې ته نر په نره چې څرنګه زه ټال مخته ته سره ولاړو نن مې پولیو بایکاټ ته سبا راځه ګیس پلانټ ته بېټونو ته چې پنجاب ټول والونه په خپلو لاسو داسې نه که درته باندې اکسلین واچوي بیا فیکټرۍ ته راځه په دغو مړوندو به فیکټرۍ پسې تاله درته لګوم بیا کابل خیلو فیکټرۍ ته راځه چې تاله تر سره ولګوم که بیا مې نه ولګوله بیا مې به هغه ګرمه وینه په مځکې بیاږي بیا ووینې خو زه چې نو تاریخ ته زه بیا تر سره ووځه دا مې سګې مروتو ته پیغام ده شیر افضل خان ته وایم چې دا خپل اعلان د کوم کړی ده دا واپس واخله ته کې دا ورسره وکړه چې کوم په یو طرف ولاړ ده او حکومت په بل طرف ولاړ ده زه کوم سره ولاړ یم حکومت سره نه درېږه دا اعلان شپې وکړه ویکا 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 په دې دې عزت نه خرابېږي په دې دې غیرت نه خرابېږي اوس ویډیو وکړه چې زه کوم سره کلک ولاړ یم دومره عزت په دې پاته شي چې چېرې به څوک ستړي نه شي تر سره وکړي که دا اعلان دې نه وکړو سبا به چېرته لکي مروت چې څوک تشه ستړي نه شي نه ته وکړي بیا دې چې له کوره عزت نه وي بیا به دې نه په پېښور چې عزت یا نه به دې په اسلام آباد چې عزت دومه خبره جوهر خان ته وایم طارق سعید خان ته وایم کوم یو لوري دعوت ورکوم چې 9 فروری ته ما سره برانډیم ته لاړ شو کوم له طرفه دا دعوت ورکوم چې 9 فروری ته ما سره برانډیم ته لاړ شو 3 معیاران دي که 4 دي 4 معیاران دي هغه ته کوم له طرفه دعوت ورکوم چې ما سره برانډیم ته لاړ شه چې څومره ناظمان دي هغه ته دعوت ورکوم چې ما سره برانډیم ته لاړ شه چې څومره مشران دي هغه ته دعوت ورکوم چې څومره پارټیو لیډران دي هغه ته دعوت ورکوم چې ما سره برانډیم ته لاړ شه په کور مې اوبو جنډر سره لکه کا
کدا دعوت نه قبلای دا دعوت نه قبلای بیا دغه بادا دا ایتالیه شدا زی علی شي دا فیصله مو قبول ده قبول ده کلر سره لاړ بیا به څه کوو بغاوت پسند کو جنشی سره لاړ بیا به څه کوو بغاوت پکو بغاوت پکو دیغه بعد امن باندې یو ټکای کوم چې امن دائما حق تا حکومت ته وایم چې امن تا ذمہواری درائے کا قوم ته وایم چې وا قومه کته ټوپک اخلي چې تالی وکړي لاس کسان روزي نو جابو خیانه به سل کسه ټوپکو سره تر روزي ته فیصله کوه ابا شهید خیلو جرګې ته وایم ټال مخته چې کومه امن جرګه سلې ده دغو مسلمانو ته وایم چې ته فیصله کوه مورت به درپسې لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک دا هغه لبیک تا چې کومه فیصله کوي پسې مو لبیک تا امن فیصله کوه بیا ګیس ته راځه بیا سیمنټ فیکټرۍ ته ځه بیا کابل خیل فیکټرۍ ته ځه بیا برانډیان ته ځه دا امن جرګه دا په حقه په خیکه دا قوم جرګه ده بله سرکاري جرګه چې ده ای غلو ډاکوګانو والا دا نه منو سرکاري جرګه غلو ډاکوګانو والا نه منو ټول ټیک شو په ولاړې ودرېږو چې کومه ټول مخته امن جرګه ده دې پسې لبیک چې کومه سرکاري جرګه ده ای غلو ډاکوګانو والا دا نه منو په زوره غواړو پلار به دې راکوي نیکه به دې راکوي لوی نیکه به دې راکوي پل نیکه به دې راکوي نعره تکبیر اسلام پاکستان واخرین رکایه بیا تاسو وایو الجهاد سبیلنا سبیلنا پشتون گلوبال بزرگ غواړو پلار به دې راکړي نیکه به دې راکړي ټول نیکه به دې راکړي ډېره مهرباني الله مو لومړی چیکه لره